پنځم لامل د خلکو له ویناو به څنګه ځان خلاصوي. ناپوهه خلک الله تعالی ته کنځل کوي، نو ما او تا به ترې څنګه خوندي سو؟ له دې امله ته به ژوند کې له ډېرو ناوړو خبرو، جګړو او شخړو سره مخ کېږي، او دا ټول د ناوړو خلکو له لاسه. هغوی به ستا سپکاوی کوي او تل به ترې داسې ویناوې اورې چې ته به حیران یې چې له دوی نه کوم خوا وتښتم. آیا په ځمکه ننوځم او که اسمان ته وخیځم، او بیا په داسې حال کې چې ته د دوی ترمنځ په ښه نوم یادېږې یا څه لوړ مقام لرونکی یې، نو بیا خو له دوی نه ډېر څه ته تیار سه. داسې څه به ترې واورې چې د اوښکو پر ځای به وینې توی کړي. حسد الفتى إذا لم ينال سعيه، فالناس أعداء له وخصوم. خلک له یو ځوان سره له دې امله کینه کوي چې د هغه وړتیا ته ځان نسي رسولی. هغه څوک چې پر ځمکه ناست وي نه رالویږي، او مړه سپي ته څوک کورې نه وایي. دوی تا ته ځکه غوسه دي چې په وړتیا، علم، ادب او مال دولت کې تا ته نسي رسېدلی. همدا لامل ده چې ته د دوی په آن ګناهکار یې. نه دې د توبې قبلېدو وړ بولي او نه دې سم یادول مناسب ګڼي. تر دې چې د الله تعالی نعمتونه دې ټول له لاسه نه وي ورکړي او د ستاینې له ټولو صفتونو خالي سوی نه یې، یو غبي او ناپوهه در څخه جوړ سوی نه وي، له دې امله د خلکو د ویناو په مقابل کې د تیږې په څیر کلک شه. پروا پرې مه کوه او مه پرې غمجن کېږه، بلکې د دوی ویناوې د ځان لپاره فضیلت وګڼه. له دوی څخه مخ واړوه، احسان ورسره وکړه. که له تا سره یې کینه پرېښوده نو د ځان ګټه یې ده، او که نه نو پر خپل حال یې پرېږده چې سوځي. د دوی کینه او نیوکې تا ته زیان نسي رسولی، بلکې دا هر څه یې ستا د لوړ شان ترجماني کوي. ته د دوی خولې نسي تړلی او نه یې په ښو خبرو راوستلی سي. هو، ته کولی سي چې د دوی نیوکې په خپل زړه کې وساتې او عکس العمل پرې ونه ښیې. د دوی پر ویناوو پروا ونه کړي. ستا لپاره تر دې پرته بله ښه لار نسته، او الله تعالی هم دې ته اشاره کړې ده، لکه چې فرمایي: قل موتوا بغیظکم، ورته ووایه په خپله غوسه مړه سئ. که ته غواړې چې د ټولو خلکو په زړونو کې ځای ولرې، نو دا خو ته د یو محال یعنې ناشون کار په هیله یې چې هیڅ کېدای نسي. د دې داسې مثال دی لکه ته چې غواړې اسمان ته وخیځې. آیا دا کار کېدای سي؟